اچھا خوراکي خپل انټروډکشن هغې نه بعد د کومه جرګه چې جوړه شوې ده بنو کې د دې څه تاثرات دي؟ زه وړانګه لوڼۍ دا نننۍ چې کومه شروع سوه قامي جرګه نن 11 د مارچ دی. دا جرګه به 3 ورځې روانه وي. جرګې پښتانه هله راغواړي چې کله په پښتونخوا وطن کې یا په سیمه کې حالات خراب سي یا پښتانه د خپل ځان د برخلیک د ټاکلو دپاره یو فیصله کوي، نو هلته پښتانه افغانان چې کوم دی هغه سره ټول سي د دې کام د مستقبل دپاره فیصلې کوي. نو له تېرو 40 کالو پر پښتونخوا وطن راتپل سوی، کم جنګ دی، په دې کې کمې بربادۍ وسوې، په دې کې کمې تباهۍ وسوې، کم مرګونه وسوه، خلک ورک سول. د دې هر څه په خلاف پښتانه راټول سوي دي. په بنو په تاریخي ښار کې جرګه رابللې ده، قامي جرګه. په دې قامي جرګه کې د هغو ټولو بدمرغیو دلته چیړل کېږي. زما چې کوم خاوره نیول سوې ده، وسایل مو لوټ سوي دي. د دې هر څه په خلاف به دا پښتون قام سره یو کږي او ځان ته به یو لاره ټاکي. دلته پوهان راغلي دي، لیکوالان راغلي دي، ادیبان راغلي دي، سیاسي مشران راغلي دي، خویندې راغلي دي. نو دلته به د قام د جوړولو فیصلې کېږي. ورکی څه تاثرات لري؟ څه ممکنه ده چې پښتون قام باندې به امن راشي؟ داسې ده چې په پښتون قام باندې چې کوم جنګ راغلی ده، دا داسې نه ده چې موږ له وختونو رایسي غلامان یو. موږ آزاد وختونه، آزاد وطن مو لیدلی ده. موږ باقاعده امپراتوریانې وې، موږ نور وطنونه نیولي دي، موږ باچهۍ کړي دي. اوس چې کوم حالاتو سره مخامخ یو، دا داسې د نه حل کېدونکي حالات نه دي. که چیرې پښتانه سره را جرګه سي، که چیرې دا پښتانه په دې جرګه کې د ځان فیصله وکړي، د اتحاد او د اتفاق فیصله وکړي، نو د دې هر څه د بدمرغیو علاج چې کوم دی دا هم اسانه دی او هم دا پښتانه یې کولی سي. زما نوم سرباز عبدالرب درانی دی. زه نن د پښتون قامي جرګې ته له سند ایالت کراچۍ څخه ګډون لرم. په دې هیله او تمه چې دغه جرګه د پښتانه قام د ارمانونو او په پښتانه وطن باندې چې کوم ستونزې روانې دي یا په پښتانه وطن کې چې کوم مشکلات دي، الله دې لوی څښتن دې دغه جرګه د پښتانه قام د امن او د سوکالۍ زیری وګرځوي.